زموږ د پروګرام نننی مېلمه دی ګلریز تبسم. ګلریز د موسیقۍ فن ته څنګه راغی؟ ګورو چې دوی په خپله څه وایي. ګرانو اورېدونکو السلام علیکم. د غانې شوق، د موسیقۍ شوق د ډېر وخت نه زما په وجود کې و او دا مې ارمانو چې هر داسې ورځ به راشي چې زما اواز به هم د ریډیو سټیشن نه نشر شي. دا خبره ډېره زړه ده. تقریبا 15 کاله اګاهو دا هغه وختونو خبره ده. لایک صاحب چې کوم وخت کې به ما سبق وی سکول کې به ما سبق وی او د مزې خبر خدا ده لایک صاحب چې په سکول کې به داسې لږ وخت میلو شو ماته نو خپلو ملګرو سره به کېناستم او څه مشغوله به مو کړه. هغوی به ماته فرمایش وکړو او هغه وخت سره خو به زه ته دا ووایم چې پښتو ډېره کمه وه او ما به د اردو ګانې یعنې ډېرې زیاتې کولې هغه وخت سره. خو دا مې خوښ شو چې یاره سوچ مې دا وکړه که یاره زه اردو ګانې خو به زه ډېرې کوم مګر زما چې کوم کلچر دی نو هغه د پښتو دی. بلکل مطلب دا دی چې زه کامیابېږم نو په خپله ژبه کې به کامیابېږم ولې چې زه صوبه سره تعلق لرم. خیر دکه شان یوه ورځ راغله چې مردان کې تقریبا 10-12 کاله داسې کېږي لایک صاحب که خدای مې نه غلطوي ما ته پته ولګېده چې یاره د مردان ډاک بنګلې ته داسې د ریډیو سټیشن څوک افسران راغلي دي چې هغوی ته د نوي اوازونو ضرورت دی. زما یو دوست هغوی وایي چې یاره راځه ګلریزه ته هم لاړ شي. مطلب دا دی چې شوق دی ستا هم شوق دی او کیدای شي چې الله تعالی ستا لار سمه کړي. بلکل لایک صاحب زه هلته لاړم ډاک بنګلې ته هلته کې رفیق شینواري چې نن زموږ ډېر لوی موسیقار دی هغوی تشریف راوړو هلته او ورسره نور افسرانو د ریډیو سټیشن خو هغوی یې سپیشلي دې لپاره غوښتل چې ریډیو سټیشن باندې دې ښه پوهېږي دی. نو خیر هلته خو سندرغاړي ډېر راغلي خو زما هم پکې خدای نمبر راوسته. چې نمبر راغی ما ته رفیق صاحب وایي چې بھائی راشه کېنه چې بھائی ته څنګه چل دی ګانې شوق دې ډېر دی؟ مې چې ډېر دی. وایي ښه ته به څه وایې؟ نو هغه وخت کې یو ګانه وه چې اوس هم راته خدای مې نه غلطي یادېږي چې هدایت الله صاحب زموږ ویلې وه او هغه ګانا ډېره زړه ګانا ده او هغه وخت کې هغه ګانا ما رفیق صاحب ته وویې او زړه مې ناقراره دی بل په ما دیدار دی اوس هم بیا انګاره یاره دا د هدایت الله یو ډېر زوړ ایټم دی او زه به ته ووایم چې دې ایټم نه هدایت الله صاحب چې کوم دی نو هغه خپل فن ته رسېدلی یعنې هغه ته چې کوم شهرت میلو شو نو دې ایټم نه میلو شو. هغه که زما خپله بیسیکلي ډېره خوښه وه هغه ګانا ما هلته وویې نو زه به څه ووایم لایک صاحب اواز چې هغه ورته نه ډېر خوښ شو. وړومبی ایټم ما په پنډیا کې اسلام آباد کې د ټلویزیون نه وکړو سولو ایټم ما هغه وخت سره وکړو. بیا دلته چې رالم بیا ټلویزیون سټیشن دلته جوړ شو بیا دلته داسې حالات پیدا شو چې ما به دا کورسې مورسې کولې مطلب دا چاربیتې ټاپې چې به وي نو زه به پکې یو طرف ته ولاړم او په ریډیو کې یا ټلویزیون کې مطلب دا خو ریډیو ته لاړم تر ټلویزیون کې مطلب دا هغه وخت سره پروګرامونو نو ما به دې کورسو کې یو ګوټ ته به ولاړم. نو دغه وخت کې داسې یو پروګرام و چې زه د شپې تقریبا داسې 12 بجې په ټلویزیون سټیشن کې او ډېر څه پریشانه غونډه ولاړم او په دغه اسنا کې اوس په خپل ځان باندې نیم پوه لګیا م غانې کوم. هلته داسې یو شخصیت موجود و لږزاده صاحب چې هغوی زما اواز واورېدو نو هغوی ما سره میلو شو به چې هلکه ته څوک یې؟ جی زما نوم ګلریز تبسم دی او جی دلته ټي وي کې مې پروګرام دی هلکه نو ته مطلب دا دی چې ریډیو ته نه راغلی؟ نو ما ورته چې یاره ریډیو ته خو زه نه یم راغلی ریډیو ته موږ څوک پرېږدي چې نه بهی ستا خو ډېر ښه اواز دی ته خو ډېره ښه ګانه کوې ته ریډیو ته راشه. एकदम هغه ما ته یو روکه راکړه ما ته چې سر خامخا ته ریډیو ته راشه. هغه شخصیت و لایک صاحب زموږ د ریډیو سټیشن یو پروډوسر عرفان الله عرفان صاحب سهار زه لاړم ډېر خوشحاله شوم چې یاره ما شپه به کله تېرېږي ریډیو ته لاړ شم. زه چې ریډیو ته لاړم چې عرفان صاحب زما ډېر زه به دا ووایم چې زه هغه ډېر احسانمند یم د رفیق صاحب او د عرفان صاحب. رفیق صاحب راغلو زما ایډیشن یې واخیستو او مینه داسې ګل دی چې رژېږي نه تل تر تازه یې مړاوي کېږي نه
دا هغه وخت سره یو ایټم و، هغه بس هغه ایډیشن کې مو وکړو او بس زه د الله تعالی ډېر سالمند یم چې هغه وخت سره خدای زه کامیاب کړم او زما ایډیشن کامیاب شو او هغه ایډیشن زما مطلب دا دی لاړ او دا ورځ نه والي تر اوسه پورې زه ټلویزیون او ریډیو دواړو سره. نو عموما ته کم صنف په مینه باندې وې، غزل خوې که سندره خوې، ستا څه خوښي؟ هسې زما چې که زه به یو عرض وکړم چې غزل یو داسې شی دی چې غزل سره د فنکار پته لګي. بعضې سندرغاړي داسې وي که نه چې هغې مطلب دا کلیوالي یا لوبې ښه ویلی شي، بعضې داسې ارټسټ چې هغه غزل هم ښه ویلی شي، لوب هم ښه ویلی شي، خو مطلب دا شي هغه په کار دی لایک صاحب چې زه به دویم چې هغه ښه هم ویلی شي او هغه مطلب دا خلک یې خوښ لګي. اوس ګلریزه په دې فن کې خو تا سره نور هم ډېر کسان ملګري دي. ولې نه، بېشکه. هغې باره کې ستا څه خیال دی؟ مقصد دا چې ته چا اواز خوښې؟ زمونږ د پښتو لحاظ سره زه به دا ووایم چې هغه سندرغاړي لکه خیال محمد صاحب شو او ګلنار بیګم شوه، کشور سلطان شوه، دا هدایت الله، بلکې ټول به زه درته دا ووایم چې هغه کسان چې هغوی د پښتو بنیادي ښه دی، بېشکه دې خلکو مطلب دا دی پښتو له ډېر لویه ترقي که ورکړې ده نو دوی ورکړې ده. ټیک ده، بلکل. دغه هدایت الله، ګلنار بیګم، خیال محمد، کشور سلطان که نه، دا زموږ هغه سینیر کسان دي چې که نن موږ مطلب دا یا ریډیو سټیشن ته یا ټلویزیون ته یا فلم انډسټري ته او پښتو کوم الله تعالی کومه ترقي ورکړې ده نو زه به دا ووایم چې دې کې د موسیقارانو زیاتره د ریفیکشن واري او زموږ د دې ګلوکارانو ډېره لویه برخه ده. نو په دې وجه باندې به زه دا ووایم چې متاثره یا خوښېدل به زه ووایم چې دا ټول زما سندرغاړي رونه دي او د ټول نه زه متاثر یم، ټول اوازونه زما خوښ دي. دا نه چې به زه په یو ګوته کېرم چې یاره دا یو کس پکې ښه دی، نه، ټول خپل لحاظ سره پښتو ده، ټولو له الله تعالی یعنې ښه ترقي ورکړې ده او ښه نوم یې ورکړی دی، ښه شهرت یې ولې ورکړی دی او د دې وجه هم دا ده چې دا ښه دي. بېشکه. نو تا چې خپلې کومې سندرې ویلې دي دا خو خبره چې ستا ټول سندرغاړي خوښ دي؟ بلکل. که د بعضې نومونه تا نه اخیستي نو یقینا که فرض که هغې دا پروګرام اوري هغې به خفه کېږي نه، کېدای شي دې ټایم کې ستا ذهن ته نه راغلي. نه خیر، هغې نه خو به خیر زه بخښنه وغواړم، هغه څه خبره نه ده، هغې به هم دا وایي مطلب که کوم کسان ما نه دي یاد کړي که هغه به د هغې لکه زما په شان جونیر دي. اوس ګلریزه تا چې څومره سندرې ویلي دي او څومره غزلې دي ویلي دي، جی جی، په دې کې کمې داسې سندرې دي چې هغه ستا یعنې د وخت تېرېدو باوجود اوس هم خوښې دي؟ یعنی هغه د نن یعنې زړو کې یاره زړو کې خو لایک صاحب زه به دا عرض وکړم چې اوس هم یو داسې یو ایټم شته چې هغه اوس هم غږېږي کله نو ما ته خپل زاړه یادونه یادېږي، یعنې او زه ډېر لایک زاده صاحب ګیله به هم کوم، شکوه به هم کوم. څنګه ګیله؟ د هغې وجه دا ده چې هغه ایټم یعنې ډېر داسې غږېدو به ډېر زیات چې کوم وخت کې ما ریکارډ کړو نو هغه وخت سره هغه ښه کافي مقبول و او ډېرو خلکو خوښ کړی، خو اوس د هغه ریکارډ مطلب دا څه ډېره موده وشوه چې زه نه اورم او هغه کیدای شي چې اورېدونکي واوري بیا هم خوشحاله شي او هغه ده چې زرګو درته راشه، هسې نه چې تېر شي رانه ښکلي بهارونه، زرګو درته راشه. هغه ایټم زما ډېر زیات خوښ و، اوس هم چې هغه غږېږي لایق صاحب نو زه یم چې ما هم خوند راکوي او کیدای شي یقین تمه لرم چې اورېدونکي به هم پرې خوشحالېږي. قانو اوس لکه څنګه ته اوس موږ سره په سټوډیوز کې ناست یې جی جی او اورېدونکي چې دي هغه د پروګرام ملګري چې دي هغې دا پروګرام اوري او یقینا هغې دا غوښتنه کوله چې ګلریز دې راشي موږ سره د خبرې وکړي. جی بالکل. نو خپل د فن ته د راتګ قصه خو ورته تا پوره وکړه؟ جی پوره بالکل. اوس دغه ایټم چې ستا ډېر خوښ دی ښه جی، نو څه خیال دی چې دغه ایټم اوس وانه ورو؟ نو بالکل ستا ګیله به هم ختمه شي دا خو ده او اورېدونکي یا د پروګرام کوم ملګري چې دي جی د هغې به هم دا ګیله ختمه شي ځکه چې هغې به وایي چې ګلریز ناست دی نو یقینا په دې تمه به وي چې مونږ د ده په اواز یو خوږه نغمه واورو. بالکل بالکل. نو که دغه د ورو له خلا بخښي شي حسنه چې تېر شي رانه ښکلي بهارونه، حسنه چې تېر شي رانه ښکلي بهارونه، سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه، زرګو درته راشه زرګو درته راشه ګلې، حسنه چې تېر شي رانه
ښکلي بهارونه سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه زرګو درته راشه زرګو درته راشه ګلې منم چې د ګودر په انتظار کې ډېر خوندونه وي منم چې د ګودر په انتظار کې ډېر خوندونه وي په سترګو کې نشي او په زړه کې ارمانونه وي خو نشم تېرولی د هجران دغه وختونه سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه زرګو درته راشه زرګو درته راشه ګلې شولا تمام زکا نور په غرغرو شلو رشولا تمام زکا نور په غرغرو شلو سوره بیا د غرونو لري لار په اوږدې دوشلو راشه ګل کېږده په زړګي مې قدمونه سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه زرګو درته راشه زرګو درته راشه ګلې راشه چې مینو کې د مینې نوم رسوا نشي راشه چې مینو کې د مینې نوم رسوا نشي مینا چې مو کړې دا د خلکو د خندا نشي راشه رانه هېر کا د هجران بړه غمونه سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه زرګو درته راشه زرګو درته راشه ګلې حسنه چې تېر شي رانه ښکلي بهارونه حسنه چې تېر شي رانه ښکلي بهارونه سترګې لیونې دي سترګې لیونې دي رانه غواړي دې دنونه زرګو درته راشه 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 ښه ګودریزه دا خو شوه نغمه جی اوس مستقبل کې ستاسو ارادې دي مستقبل کې خو به زه دا عرض وکړم د ژوند خبره ده لیک صاحب اول خو که ژوند وفا وکړه ولې چې د ژوند د انسان سره دا پته نه لګي نو زما ډېر زیات کوشش دا دی چې یاره زما نه څومره کېږي چې زه د خپل فن ته یو ډېر لوی مقام ورکړم ولې چې دا داسې یو دریاب دی چې د دې هېڅ پته نه لګي بېشکه زه به درته د ووایم چې زما مثال یو قطرې دی دې وخت کې بېشکه زه غواړم چې ډېر زیات زما نوم زما شهرت
مال خدای راکړي او د هغې وجه هم صرف دا ده چې هغه محنت دی څونه چې زه محنت کوم انشاءالله نو دومره زما انشاءالله تمه لرم چې ما به خدای کامیاب کړي. نو ګلریزه خدای دې وکړي چې ستا پړه کې دا جذبه هم دغه شانتي وي آمین سمن. او ته د پښتو موسیقۍ دپاره خوږې خوږې سندرې وې خوږې خوږې نغمې وې او زمونږ د پروګرام ټول ملګري په مینه مینه باندې اوري او ستا بیا بیا ستاینه کوي. ستا د راتګ ډېره ډېره مننه.